درشتم نوم دا اللہ المجیب. المجیب دلیل پا دے باندے پا سورة ہود کی دے اللہ وی ان ربی قریب مجیب، یقینا رب زمان اجدی دے او مجیب دے. مجیب اسم فاعل لے دا اجاب اجاب یجیب استجابتا، بدی بن علماء و طلبة العلم پوئی او معنی دادا چی دعاگانی قبلی سوکو تا چغوی اوری سوک تی سووالی اغوال ورکی. اللہ سبحانہ وتعالی مجیب دے چی سوک تی سسوالو کی اغوال ورکی. اللہ مجیب دے دا خلقو تمی او ارمانونا دا دا غرب پورا کئی. اللہ مجیب دے چی کلیو مصیبت وحلے غمز پلے لا سوچت کی ناغول دعاگانی قبلی. امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا، اگا سوک دے اگا کم رب دے اگا سوک دے چی دعا قبول کی دا آگا چاچی غم وحلی غم زپلی پا مصیبتونو کی انخطی او دیو تا چگوی او آگا رب ولا دعاگانی قبول کی یو اللہ دے. المجیب سنگ چی اللہ دا دی انسانانو دا اعمال قبلی نو دغشان دا گوی اگا دعاگانی هم قبلی بلکہ امری کرے ادعونی استجب لکم، زمان دعاگانی غواری زبدر دعا قبول کما. چاچی تی سق اختری دی خالی ندے را واپس کرے، چاچی او سرا جرگ کردی دنو بے فائدی ندے را واپس کرے. آگا مجیب دے ناشنا صفت تے دا اللہ چی تی سنگواری نو خپکی، چی تی سنگواری خپکی. دا آدم دا بچے چی تی سنگواری نو خپکی او چی تی سنگواری خوشحالی. او رب العالمین آغازات تے چی تی نگواری خپکی او چی تی غواری نو خوشحالی. خب بیان دی فرق تو گورا، یو درد اللہ دے بل درد مخلوقاتو دے. نو دا باچا سیب دا وزیر اعظم سیب دا صدر سیب دا علاقی دا مشر سیب پا دے ربان دی سمر رش یو شکایت را غستے بل شکایت را غستے تو ولاڑی او اگر دا تریو کڑے او چا سر خبریم نکے او اکثر رخکارم نیشی جینن اگر آنگا جینن پلانی زکی دا جینن پلانی زکی دا. او درد اللہ جماعت تراشا اعلان کرے دے اللہ وی زمانے جس سقوالی جب خوشحالی کم خواہ جماعت بتا خالی ہوئی نہیں حل تنیشتی اکمزی کی چی پا گختو باندی خلق خپکی حل تا گرنڈے ردا او پا کمزی کی چی اللہ خوشحالی کی پا گختو باندی او پا نگختو خپکی نو حل تا گرنشتی. تاسی ناشنا رب دے زمانگا المجیب. دعاگانی قبلی صرف قبلی نا صرف قبل اول ندی چی تی نگواری بید نخپکی گی بمانے سو نوخت او دا تکبرو میں صفت تے پا انسان کے ولیادو باللہ چی کلی اسرے دا اللہ نس نگواری مطلب دا دی خبری ندی سی اخکارکی گی چی نیزیو زمان ضرورت نشتی ولیادو باللہ سکر دا اللہ نس نگواری. او کم انسان چیزان محتاج گنی اللہ تا ہر وقت لا سنو چاہتے اقامت او دا بانک پا منز کی پا سجدہ کی پا تاجدو کی عام اوقاتو کی دا جمعہ پا ورز یعنی ہر وقت دا کوششی چیز دا اللہ نے سوالا. اللہ کا مجیب دے چی ند دے انسانانو پا دے غختو سر تنگی او نبخل کی کریم ذات دے. حدیث کی رئیس اللہ لسونا پراخ دی سحر و ما خواب
چې څه ترې غواړې درکوي، بلکې زه ورته یو ناشنا حدیث ووایم. حدیث قدسی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی انا عند ظن عبدی بی، بنده چې په ما باندې څنګه ګمان کوي زه ورسره هغه شان کوم. پرون موږ سره درس کې د توحید په کتاب کې دا مسله تېره شوه. دا ډېره ناشنا خبره ده، الله کړې ده. ګوره وانا معه اذا دعاني، او کله چې دا بنده ما ته آواز وکړي ما ته چغه ووایي زه ورسره یم، خوا کې یم. څومره ناشنا خبره ده چې کله مو وایي دا بنده ما ته آواز وکړي زه ورسره خوا کې یم. بل حدیث قدسی دی، واوره د دې کریم ذات هغه کرم د الله نوم الکریم موږ سره که څه تېر شوی و که نه تېر شوی. هلته ما د الله کرم او سخاوت هلته ذکر کړی، بیا هغه بیان لازم واورئ څنګه کریم دی او څنګه خزاني دي. حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعيد واحد ثم سأل كل واحد مسألته، ستاسو انسانان او ستاسو پیریان، ستاسو اولنی او ستاسو آخرنی، تاسو ټول په یو ډاګه باندې الله ته ودرېدئ او هر یو خپله مسله الله ته ور مخکې کړه چې څه زړه غواړي هغه الله ته ووایي، او الله دې ټولو له هغه څه چې غوښتلي و هغه ورله ورکړو. رب العالمین وی زما په خزانو کې هېڅ کمی نه راځي، که هر یو له زه د هغه چې څه غواړي هغه ورله ورکړم، وی دومره کمی به م رانولي لکه ته چې ستن روالې او په دریاب کې او په سیند کې ومنډې او بیا هغه ستن نه اوچته کړي، نو هغه پکې څه کمی راولي؟ هېڅ کمی پکې رانولي. دا هغه رب دی المجیب. فایده د دې نوم سره ووته، فایده ده چې الله دعا قبلونکی دی، چې څوک ورته چغه ووایي نو هغه یې اوري، نو بیا دعاګانې د الله نه ډېرې غواړه، د الله نه دعاګانې ډېرې غواړه، ځکه چې د هغه نوم دی المجیب. بله فایده دا راووته چې الله ته څوک چغه ووایي، څوک ورته آواز وکړي نو دعاګانې ورله قبلوي. دغه شان چې تا له څوک څه دعوت درکړي ته یې هم قبلوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که چېرته ماله چا دعوت راکو او په دعوت کې د دې ګډې بیزې ده خپې پانچې چې ورته وایي دی پخ کړي، نو زه به لاړ شم. د دې څه مطلب دی؟ د خپې ولې ذکر کړو د پانچې؟ جواب دا دی چې دا په څاروي کې بې فایدې شی دی. اگر که زمونږ د خلکو ته یو قیمتي راشي که پایه یې پخ کړې ده، حالانکې دې کې څه فایده نشته. فایده پکې شته؟ نه په دې کې فایده شته نه په دې لرې کې فایده شته. او دا زمونږ د خلکو داسې خوښي، دا بعض خو لرې ته له منډه شهزاده وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که څوک ماله دعوت راکړي داسې یو شي ته چې هغه تش اډوکي دي، بیا ورسره هم زه ځم وایي. دا صفت په ځان کې راولي، اجابت الدعوه، الله مجیب دی، تم په ځان کې دا صفت راواله. څو نومونه شو؟ دېرش.